أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه آیا فساغسو کو چې جوړ کله دے آباد خپل علا تقوا فیرا من الله دلانا ورضوان او پرزامنتی آداغا خیر غرد امن اسسا بنیانه او که هغه څوک چې جوړ کړي دي آباد خپل علا شفا جرفنا پغاړه د ډډو کمره هارینا چې پریوتون کوي فنهار به پس پریوزی داغه سرا پی نار جهنم پور د جهنم کې والله لا يهدي القوم الظالمين او الله هدایت نکيو قوم ظالمانو ته اپمن اسس بنيانه على تقوى من الله پدې آیت کې د مؤمن او د منافق په نیت او عمل کې چې کوم بنیادی فرق دی نو هغه د آیت مبارکه کې بیان شوی دی مؤمن چې کله یو عمل کوي نو داغه په نیت کې د الله رضا وي او د جنت حاصلول وي او د دې په خلاف باندې د منافق نیت هغه کې دوکوي زکه د دو مثال د هغه سلیوي چې د خاوري په یو داسې پن باندې هغه کور جوړ کړي وي چې د لاندې نه هغه کمزورې وي او اوسیدون کې ځان سره واخلي او خطا جهنم ته ورسیږي نو ګوره مؤمن با سره د آبادینا جنت ته ځي او منافق وا سره د آبادینا اور تزي او خواري اغه زائده افمن اسس بنيانه على تقوى آیا پساغسو کو چې خودلې ده بنیاد د آباد خپلې علا تقوا فیرا من الله دلان ورضوان او پرزامنتیا خیر غرد امن اسس بنیانه او کاغسو کو چې خودلې ده بنیاد د آباد خپلې علا شفا جرفل پغاړه د شکو چتیز مکه هارین چې غردی دن کې جروف هغه کنده ته ویل کېږي چې سلابونو داغي ویخو هغه ختم کړي وي نو کده بر طرف نه را پریوزي نو هغه ته هار وي هارینا دا په اصل کې هائرین ده زجاج وي او ځنه علما وي هاویرین ده یعنی پریوتون کې نو د دې مطلب سره نو مطلب د دې داره دلتا تشبیه دا چې د دوی دغه دین با زر ختمیږي
لکه دا آبادیو چې د کندې په غاړه باندې وغورځېده فانهار به یعنی وغورځېږي دغه آبادۍ د دې جوړونکي سره با په معنا د ما باندې فی نار جهنم د دې مطلب داره چې ګورا دا جمعات مسجد زرار هغه خورلا وسېدلو نه یوازې په دې باندې خلاصې نشتا بلکې دوی با سره د دینه بعد جهنم ته برسېږي التکی بزی والله لا يهدي القوم الظالمين او الله هدایت نکيو قوم ظالمانو ته لا يزال بنيانهم الذي همیشه بوی آباد د دوی آغا بنو ریبتن فی قلوبهما چې جوړ کړي د دوی سبب د شک په لونو د دوی کې الا ان تقطع قلوبهما تر هغه وخت پورې چې ټوکړي ټوکړي شي زلونه د دوی والله علیم حکیم الله په حکمت والده لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة منافقانو چې کوم جمعات جوړ کړي او مسجد زرار نو په دې سره د هغوی منافقت نورم زیات تفسیر شوکانی کې وایي چې د جمعات د مسجد زرار جوړون کې دا خو منافقانو خو کله چې نبی له صلوات و سلام د هغې د سوځولو حکم وکړ نو د دوی منافقت نورم زیات غصه کې رااله بنیانهم الذی بنوا ریبة د دې یو مطلب علماء دا ذکر کړي دي نو بعض علماء وی مضاف حذف دي چې آباد د انسانو شک واغه څنګه پیدا کړي نو ویا دلته کې حدم او یا احتراق لفظ هغه پټ دي الا یزالو حدم بنیانهم یا احتراق بنیانهم یعنی تاسو چې کما باندې ونړولو وم سیزلو نو دا د دوی لپاره سبب د شک وي او دا سبب د شک په دی باندې شو چې دوی دا ویل چې ګوره دا لازان ته پیغمبر ویا او بیا جمعه وران کا نو منافقت نورم څه شو زیات او منافق کې دا مصیبت اغوي وای دا لازان ته حق پرست وي او د داسې کارو کو د لازان ته پیغمبر وي او ګوره موږ جمعه جوړ کړي واغې وران کوي سيزه نو د دوی هغه شک او منافقت او هغه نورم زیات او ځنې علماء د ریبا معنا حسرتن و ندامه افسوس او پښیمانتیا سره کړي دا ځکه دوی په خپل آباد ایبانې پښیمان شوي وو او افسوس نه لاسونه اغام روړل او مبرد ویا ریبا په معنا حرارتن و غیظن سره یعنی سوزش او غصه یعنی د دې آبادی په وجه باندې د دوی جوش او غصه هغه به همیشه الا ان تقطع قلوبهم تر دې چې ټوټي ټوټي شي زلونه د دوی او بیا د زلونه چاودلو دا کنایت د مرګنا مفسرین وای الا ايموتو مگر کمل شي
نو بیا به شک او نفاق او هغه به ختم شي او حقایق او هغه به ورته ښکار شي. والله علیم حکیم او الله پوهیدون کې حکمت والا ده. افمن اسس بنیانه پس هغه څوک چې خودلې د بنیاد آباد خپلې علی تقوا من الله بيرا د الله باندې ورضوان نو پر زامنتیا خیر غرد امن اسس بنیانه او که هغه څوک چې خودلې د بنیاد آباد خپلې علی شفا جرف هار پغاړه د غشک اوچت زمکی چې غردیدون کې فنهار به په نار جهنم پس وګرځیدلو په اور د جهنم کې. والله لا يهدي القوم الظالمين او الله هدایت نکي قوم ظالمانو ته. لا يزال بنيانهم الذي همیشه وی آباد د دوی هغه بنوري بتن چې دوی جوړ کړي د سبب د غصه په قلوبهما په لونو د دوی کې الا ان تقطع قلوبهم تر دې چې ټوټي ټوټي شي زلونه د دوی. والله علیم حکیم او الله پوهیدون کې حکمت والده. اللهم قوینا فی رضاک واجعلنا عذاب